د ټاکنیزو ټیمونو په استازیتوب ټول په یوه خوله دي. د بېلابېلو ټاکنیزو ټیمونو استازي او مشران په ټاکنو کې روڼتیا په دې مشروطوي چې د بایومتریک سیستم له لارې سپینې له تورو رایو جدا شي. شمارش آرا بایومتریک باشد به گونه‌ای شفاف و به رویت عکس و اثر و نشان انگشت. در این صورت ما نتایج را میپذیریم و به تیم پیروز هم تبریک میکنیم. رأی بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت. یک رأی بدون بایومتریک قابل قبول نیست. زموږ د ټیم نظر دا دی چې غیر بایومتریک شوی رایه باید قرنطین شي. خو ټاکنو کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې سره او ناسره رایې به سره جلا کړي او هغه رایې به ډیټابیس ته پورته نشي چې بایومتریک نه وي. تعهد میکنیم که تقلب و رای غیر بایومتریکی را بیرون میکنیم، باطل میسازیم. پیش از این که ما چنین کار اگر نتانستیم باز بیان همین گپای خود بگوین. د ولسمشرۍ یو بل نومان بیا د بایومتریک پر سیستم هم شکمن دی چې په خبره لومړی باید دغه سیستم وڅېړل شي. حتی به تصفیه بایومتریک ها هم بپردازن. این مهم نیست که اگر بایومتریک داشته باشه، ممکن است خود همین بایومتریک جعلی باشه. 4 ورځې وړاندې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې د تیر په پرتله د خلکو ګډون پکې کمرنګه و او اوس د ځینو نوماندانو له لوري نیوکې دا دي چې د حاکمو ټیمونو له لوري پکې درغلي شوې.